د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په فقیر آباد سیمه کې سیمهوالو او یو شمېر ځوانانو په ښایسته بڼه یو وړوکی طبیعي پارک جوړ کړی چې دوی پکې راټولیږي او په خپلو کې سره بنډارونه کوي. د دې پارک ونې، بوټي، ګلونه او چمنونه ډېر منظم برابر شوي او هڅه شوې چې د نورو لویو او ښکلو پارکونو د بوټو، ونو او ګلونو ډیزاینونه په دې ځای کې هم پلي کړي. د شنو ځایونو جوړول یا تفریحي ځایونه د ځوانانو لپاره د بنډارونو لپاره دا یو ډېر ښه اقدام دی. په دې برخه کې دولت هم باید پاملرنه وکړي چې پارکونه او شنې تفریحي سیمې باید ډېرې شي او دغه د مطلب د ځنګلونو د له منځه وړلو مخنیوی وشي او ترڅنګ عام خلکو ته هم پکار ده چې خپله سیمه کې ونې کېنوي. په خوست کې شنو ځنګلیزو او ښېرازو سیمو ته تګ بیا هلته ملي او بنډارونه ډېره اوږده مخینه نه لري، ځکه پخوا د خلکو اقتصاد کمزوری او د تګ راتګ وسایل محدود ول. شخصا که زه وایم زه یې وینم نه، خو مګر دا د ګلانو بوی، آب و هوا، دا کړنې دا موږ ته ډېر ذهني سکون راکوي. خو چې موږ ته راکوي نو معلومه ده چې څوک چې ویني هغې ته به ډېر سکون میلاویږي په دې ځای کې. یاد دې وي ځینو نورو مثبتو فعالیتونو، سپورت، ټولنیزو چارو او زده کړو ته د پام په خوا کې په ملي او مذهبي ورځو، د جمعې ورځې په رخصتیو او د ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د فراغت، ودونو او نورو ښادیو په مناسبتونو کې شنو ځنګلیزو او تفریحي سیمو ته د خوستیو ورتګ ډېر شوی دی.